دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو رئیس مولوی محمد عالم ناصر د یاد ولایت د عامه روغتیا ریاست د غونډو تالار کې ناسته تر سره کړه. دا ناسته چې پکې د یاد ریاست د رئیس ډاکټر رسول خان نازي په ګډون د ملکی روغتون رئیس او د عامه روغتیا ریاست د مرکز اړوند ټولو نارینه او ښځینه ډاکټرانو او کارمندانو پکې ګډون درلود. د حجاب د رعایتولو او د کارونو د ارزونې په موخه اصلاحي ناسته تر سره کړه. د کندوز ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز په ګډون د نو ولسوالیو د نظامی مرکزونو له مسولینو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته وویل هیڅوک نشي کولای مجرمینو ته د محاکمو له سزا اورولو مخکې تعزیري سزا ورکړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې خپلې کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي. د غراض د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یاد ولایت د استخباراتو ریاست له مسولینو او کارمندانو سره په ناسته کې د خپل لایحې له اورولو وروسته د یاد ریاست له مسولینو وغوښتل چې په خپل کارمندانو د وزارت له لوري ټاکل شوی سپارښتنې په پوره توګه پلي کړي. بلخوا د خوست ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس شیخ شریف الدین نقرکار د یاد ولایت د مرکز محتسبینو او اداري کارمندانو سره د همغږي او د کارونو د لا چټکتیا په موخه اصلاحي ناسته تر سره کړه. په دې ناسته کې ښاغلي نقرکار پر محتسبینو ټینګار وکړ چې خپلې کړنې د وزارت د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس تر سره کړي او په خپلو نیکو کړنو ولس د اسلامي نظام رښتینی انځور وړاندې کړي.